ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې وروسته قبلوي او که نه زه خو هم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړه ځکه لرمه څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې وروسته قبلوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د بیر اور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به ښکلی مازدیګر پروګرام کې نن راغلي یو صوابۍ ته. صوابۍ کې کوهاټي علاقه کې موجود یو. دلته کې د دې علاقې یو ډیر زبردست شاعر چې په لږ وخت کې د پښتو ادب په میدان کې خپل یو نوم جوړ کړی دی. نو محبوب جان ماشوم سره ناست یو، د دې علاقې ته راغلي یو. نن پروګرام کې را سره دوی میلمه دي. راځئ خبرې اترې به ورسره هم کوو او ستاسو دپاره به دې نه ښکلي ښکلي شعرونه هم ریکارډ کوو. السلام علیکم ګرانه، ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مه شي او هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه کومه د ستاسو ښه مو چې دومره ټایم وباسو دلته راله، ډېره مننه. هر کله راشئ. ګلابه دا راته وایه چې عمر به دې تقریبا څومره او څویم جومات کې سبق وایي؟ پنځم جومات کې سبق وایم او 12-11 سال عمر مې دی. دا راته وایه چې تاسو په دې عمر کې دومره پښتو ادب سره مینه لرئ، دا کور د طرفه زیات سپورټ د سره د چا دی؟ نو خلکو ته پته ده د کور له طرفه را سره د ټولو سپورټ دی. زه به دا ووایم چې کور له طرفه مې ټول سپورټ کوي. صحیح شو. زمونږ کتونکي خو په تمه دي ستاسو نه شعرونه اورېدل غواړي، نو څه به راسره شریک کول غواړي؟ دغه د غزل څه شعرونه دي چې هسې هم چې څه لیکم غزل ترې نه جوړېږي، هسې هم چې څه لیکم غزل ترې نه جوړېږي، لفظونه مې را جوړ شي اول ول ترې نه جوړېږي. اول ډېر ښه سړی وي خو چې مشر شي په مونږه، اول ډېر ښه سړی وي خو چې مشر شي په مونږه، لالچ په مخ واخلي او غټ غل ترې نه جوړېږي. اول ډېر ښه سړی وي خو چې مشر شي په مونږه، لالچ په مخ واخلي او غټ غل ترې نه جوړېږي. چې ته راځې نو زه به خامخا درځم خبر یې، خو ما ته داسې ښکاري چې بدل ترې نه جوړېږي. چې ته راځې نو زه به خامخا درځم خبر یې، خو ما ته داسې ښکاري چې بدل ترې نه جوړېږي. چې ستا کوڅې ته درشم نو شاته شاته ګورم، بس ډېر در نږدې کېږم نه غوبل ترې نه جوړېږي. او زما او ستا زما په تربیت باندې پوښېږي، زما او ستا زما په تربیت باندې پوښېږي، چې کاڼې څوک د غره راوړي ماربل ترې نه جوړېږي. او محبوبه په دې ملک کې د دې ملک څه اصول نشته، انصاف چې چېرته نه وي نو ځنګل ترې نه جوړېږي. ډېره مننه. نور به راسره څه شریک کول غواړئ؟ نور به دغه د نظم نه مخکې څه شعرونه ووایم چې جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې، جانانه که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې، رڼا به درله راوړمه د روڼ سحر نه مخکې. او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي، د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي، هېڅ څه نه و پیدا اشنا د اصحاب شر نه مخکې. او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو تر کمې دنیا خو نوره نشته دی د بر ګودر نه مخکې. او په دې پسې جنت دی خو جنت پسې به څه وي، په دې پسې جنت خو جنت پسې به څه وي، ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې. مننه. په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي، ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې. یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه، محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې. ډېره مننه. نظم راسره شریک کړي. یو نظم دغه یو نظم دی، نظم عنوان دی خپل احساس رانه لوی شوي، چې داسې ډېر څو خبرې مې په زړه دي، که بیان یې کړم نو څنګ به درته ښکاري. هسې نه چې غریبۍ پورې مه خاندي، هسې نه چې بیا مو لنډې راپسې کړي، خو ارمان 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 د دې خبرې چې دیاړي غواړم نو ښکاره و ماشوم، که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي. د بدبختو ورځو سوچ مې بالغ شوی، زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی. بې له تا نه مې اسره په جهان نشته، در وجې د ماښامي به درته څه ویم، د ملا د خولې اذان راته قیامت شي، چې د خلکو درستخان د توغام ډک وي، او زما په درستخان صرف اوبه وي.
خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل له شپېلې ورکړه چې قیامت شي چې مې مور خر یو ماښام ته ویره غوغا کوي واړه وروڼه د رستخان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسرائیل له آواز ورکړه چې مونږ بوځې د جنت خوږو مې وله ډک نیرونه د شرابو اوبوله تا خو ویلې دي چې خورې به در کومه خورې خم خېده خو اوس خېډه مې مړه که د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختر په ورځ به هم دغسې مرمه د اختر په ورځ به لوښې خرڅومه د اختر په ورځ به هم خیرات ټولوم اختر چاله دی او سله دی او څنګه د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدای وړه خورکۍ لرمه د هغې هم هر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوړې وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والې وي او نتکې وي او پیزوان وي د اختر دغه ورځ به کله راشي چې منډره ګرجا جومات رانه رضا شي چې خر څه وي د دې خلکو دا زما شي وړه خور به په زانګو کې زانګومه د میلې نه به څیزونه خم راوړمه کاشکه دغسې محبوبه خر ماښام وي روژه ماتی د رستخان ښه ډېر توغام وي د اختر نه به بیا کله ګیلې وي بیا نیسم پکې سر کله ډېر ښه ډېر ښکلی ملګرو د محبوب جان شاعرۍ خو ډېره مزه کړې ده دی اوس هم یو مشاعرې ته روان وو خو مونږ ایثار کو خو بیا هم پې مونږ هغه نظم غوښتنه به ترېنه کوو چې ربه یو سوال کوم منې او که نه نو که دا یې را سره شریک کو بیا به پروګرام راټولو ډېره مننه هغه نظم هم در سره شته ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې رستو قبلوي او که نه زه خو هم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړه ځکه لرمه څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې رستو قبلوي یو څو ګیلې به درته نور وکړم اولا زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکي کاکي تا رانه پلار واغسته وره خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه د ژړا له پیدا کړی یم زه د غوغا له پیدا کړی یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه څه دا ارمانونه مې رجېږي نه څه تا څه ویل پلار راته یادېږي نه څه زما ګیلې ته غور کوي او که نه که بیا یې رستو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د ښار یو سپین یو برجې ته ولاړ چې ور مې وټکو نو لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل زه یې سم څخه د خپې نه ونیولم ما ترېنه منډه که راپرېوتم یو ناڅاپي و سپي د خپې ونیوم په دغه وخت کې بیا 2 کسانو زما په خلاص کړه د سپي د خولې نه زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم په چغو شومه چې بېبۍ زر راشه زه سپي وخوړم مور ته مې ویل چې ته راځې او که نه که بیا یې رستو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې بیګ او یا به څه ووینم چې اچولې وي ښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټوډۍ کې راشي زه ورته وسوځم لمبه لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم په دغه وخت کې ته راځې او که نه که بیا یې رستو قبلوي چې ادم په غلطۍ زه سوځم او د خوا بچی دی زه پیدا کړم بیا د غنمو په تول ما سوځوي چې تا ته نه کوم ګیله چا ته وکړم زه بیا دا ویر دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو د خانانو دنیا د ځناورو حیوانانو دنیا محبوب د نور خم سوځوي او که نه که بیا یې رستو قبلوي ډېر ښه ډېر ښکلی کتونکو دا محبوب جان شاعري یقینا چې ډېره ښکلې شاعري ده په دومره عمر کې دومره ښکلې شاعري نو کوشش به کوو انشاءالله دی سره به نورې مرکې هم کوو ګرانه د وخت راکولو یوه نړۍ مننه ستاسو خو هم ډېره مننه کوم چې پښتو ادب له دومره کار کوې زمونږ غږ ټولو پښتنو ته رسوې ډېره مننه درو مینوالو یقینا چې ستاسو به زموږ دا نن مرکه خوښه شوې وي انشاءالله که زندگی وي په نورو مرکو کې به بیا ملاقات کیږي دې سره زه جعفرشاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د الله په امان